اوس اثر کې ورور له پښه نسي ور د غیران په ځای کې چې کله دی غیران په کار سي خپل درته پردي سي. ته سوچ وکړه وروره ستا به څوک په ښه درسي د ایمان په ځای کې؟ قوم، دوستان، ملګري، توپکماران، مشران، څوک؟ که بشریت و ایمان و خپل نیک عمل د خدای او د خدای د رسول الله صحابو په زمانه کې د یو دوه صحابو د مابین د اختلاف راغلی، یو انصاري و دو مهاجر. د دې په خپل اپس کې د دې دوه کسو اختلاف دی. یو ناری کلی یا الانصار انصار او ته خو تاسو خلاص اله ما سره سمرستو کومک وکړي، تا مهاجر ته نه ویني. مهاجر ویل یا المهاجرین مرا ګور نه مهاجرین. انصاری زوډ بولم یا تاسو راسي اسما مرستو کومک وکړي. نبی کریم علیه السلام بارک ته چې علموس خبر ولدعوها فانها منتنه. پریږدي دا د قومیت چغه، پریږدي دا د انصارو د مهاجرینو چغه، پریږدي دا د ټولي او ټبي د ډلې چغه، دا مرداره چغه ده. رسول الله مبارک فرمایي صلی الله علیه وسلم کچا د قومیت و طرف ته دعوت ورکړي غزما د امت نه دي، زموږ سره نه دي، کمر سو غزمر نه دي، زما په لار، زما په شریعت، زما په دین باندې نه دي. قرآن کې الله رب العزت وایي ما خو ستاسو تر مابین قوم دا صرف د پیژندګلولو لپاره پیدا کړی دي، نور هیڅ تور پر سپین باندې فضیلت نه لري، باروالي نه لري. که بهتروالی دی هغه په تقوا دی، هغه په نیک عملی دی، هغه په شو دی، هغه په علم دی، هغه په حکمت دی، هغه په هوښیارتوب دی، هغه په دې دی چې سړی په علم کې پرمختګ وکړي، په کمال دی، نه په رنګ باندې، نه په دې باندې زه د پلاني زوی یم ته د پلاني زوی، نه په زیزي باندې، نه په قومونو باندې. دا لوبه زموږ وروستی په دې علاقه باندې خورا ده، یو څو شپې کېږي چې را ګرمه ده او کېدلی سي نورم ګرمه سي. د پاک رب صدا غواړو د ټولو مسلمانانو لپاره عافیت. خو د دې ترڅنګ دا یاد وساتئ که په دې لاره څوک مړ سلو د هغه مرګ به د بې ایمانۍ مرګ په هر نامه چې ته مړ کړې، په هر نامه چې تا توپک غاړه ته واچوي چې تا بل مړ کړي. نبی کریم علیه السلام صحابو ته وفرمیل چې صحابو یو سړی چې پر خپل مسلمان ورور باندې توره راواخلي، د جنگ آلات راواخلي، اسباب راواخلي او د وژلو په نیت باندې، د ویشتلو په نیت باندې په نن وخت کې دغه دواړه کسان به په جهنم کې. صحابو ته پوښتنه وکړه چې قربان اې د الله نازولې هغه سړی چې وی واژي نو هغه ګسر مړ شو، قاتل او مقتول. قاتل خو به د سړي د وژلو د وجې جهنم ته ځي، دا چې مړ شو دا به ولې جهنم ته ځي؟ د دې وجې چې شته رسول الله مبارک ورته فرمایل صلی الله علیه وسلم چې دی هم د دې حارس و، د دې کوشش کوونکی چې خپل ورور در ځان مخته کړي. مسلمانان خو د قرآن د وینا مطابق ټول سره ورونه دي. غلط به غلط وایه ولو که دې پلاري، ولو که دې وروري، که دې د اکا زوی. ښه ته به ښه وایه ولو که دې دښمني. ته په قومیت کې راتلی سي. نو زما ګرانو عزتمند ورونو د خدای په خاطر باندې که چیرې یو څه سوچ و فکر درکې پکښې کې، د اسلام خاطر درکې پکښې کې، ځان مسلمانان ګڼي، ایمان درکې پکښې کې، اول د مشرانو ته چې په هر نامه یاست دا غلطه لار ده چې تاسو انتخاب کړی. خلکو ته وګورئ دنیا څه کوي او تاسو څه کوئ. د لوږې انسانان در پکې مري تباه کېږي، تاسو مستي په مخ اخیستي یاست، تاسو دا په مخ اخیستي چې زه یم همچما دیګرې نظما په څیر بل څوک نشته. ته چیرې چاله ماته او کمه راوړې؟ په معمولی خبرو ځوانان شهیدان کیږي، په معمولی خبرو د بیمانی د مرګ سره په خپل مخیا کشران دې مخامخ کړي، په معمولی خبرو باندې کونډي، یتیمان، خوارتوب، علاقه خواریدل او قسمه فتنې دې سره پیښ شي. خدای دې موږ پوکي، الله دې موږ ته هدایت وکړي. السلام علیکم.